اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو وطنوالو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د ډیرو مشکلاتو پس چې زموږ پر قام، پر ملت، پر افغان ملت د ډیرو مشکلاتو پس د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ محبوب چیرمن ګران مشر محمود خان اچکزي د پښتنو یوه لویه جرګه رابللې ده. نو موږ د ټول پښتانه قام څخه دا هیله لرو چې بېله پارټۍ، بېله تنظیمه د پښتنو په نمایندګي کې د پښتنو یوه لویه جرګه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ستاسې څخه دا هیله کوو چې په دې جرګه کې زموږ سره ګډون وکړي، چې موږ ټول پښتون قام د دې مشکلاتو او د دې تکلیفو د وتلو دپاره د تګ لاره جوړه کړو. نو موږ هیله لرو چې زموږ سره په دې پښتني جرګه کې ګډون وکړي. ستاسو د ټول پښتانه قام څخه موږ دا هیله لرو. ډېره ډېره مهرباني، مننه.